د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره طالبانو تر دا مهاله د جګړې پای ته رسیدو ته هیڅ لیوالتیا نه ده ښودلې او د سولې له مذاکراتو یوازې د شعار په ډول استفاده کوي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب لندن کې له BBC سره په مرکه کې ویلي د زور له لارې واک ته پر رسیدو د طالبانو ټینګار افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال نور هم زیاتوي. دا قابل د قبول نه دی چې طالب د خپل نظام او خپل طور او طریقې په ټول افغانستان باندې حاکمي کی. نو هغوی جنګیږي نن خو د افغانستان حکومت دی چې دلته دغه د قوې د خلک ټول راټول کړي دي او تنظیم دي. که خدای نخواسته دا داسې یو سیناریو ته لاړ شي چې دا جدا شي نو دا یو داخلي جنګ ته ننوځي او د دې دپاره چې خلک د جنګ دپاره امکانات پیدا کړي لکه څنګه چې طالبان پیدا کوی شي دغه رقم نور هم پیدا کولی شي. حمدالله محب پر شخصي ملیشو د محلي پاڅون کوونکو د بدلیدو احتمال نه ردوي خو وایي دغه کسان اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دي. نوموړی وایي هغه سیمې چې د طالبانو لاس ته ورغلې د جګړې له لارې نه دي نیولې بلکې په وینا د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته ناسم تبلیغات ته د سبب شول چې طالبان یو شمېر ولسوالۍ ونیسي. دلته خو دغه پرمختګ یا دغه کار چې طالبانو وکړی شولو د دې تر شا خو 2 کاله تبلیغ وشو. د افغانستان حکومت وسکنډل شو دغه چې د دې باعث شو چې د ډیرو خلکو د ډیرو عسکرو سره سوال و چې څه کیږي آیا کومه معامله شوې ده. تر ډیره حده پورې دغسې یو تبلیغ شوی و او ډیرو پکې ونډه په دې تبلیغ کې اخیستې وه. نو دغه پوستې یا بیسونه خو د نظامی لارې نه دي اخیستل شوي یعنې دلته جنګ نه دی شوی چې جنګ ورسره شوی دی. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي حکومت په یو داسې پلان کار کوي چې له مخې به ستراتیژیکې سیمې بیرته